د حاجي میرزعلی خان او د مولا پونده د خاورې راغلی یم. طریق مو څه دي، شریک مو د وطن ننګ دی. زه د وزیرستان د غرونو نه راغلی یم چې یو وخت زما نیکونه به دا د تیرا غرونو ته هم ستاسې پلرونو نیکونو ته راتلل، د ننګ کلنګ به یې ترېنه غوښتلو. تاسو د هغې غیرتي خاورې د هغې غیرتي نیکونو مونږ ته پاتې شوی اولاد یئ. مونږ هیله کوو بېشکه ملګرو خبرې وکړي چې په دې وطن باندې د اسلام په نوم د پاکستان په نوم په مونږ باندې ډېر سخت ظلمونه وشول، خو ظلمونو نه وروستو هر وخت رڼا راځي. زما دلته که زه څه هم مقرر نه یم چې تقریر وکړم، خو یو څو نکتې د دې ځوانانو په وړاندې د دې مشرانو په وړاندې ږدمه چې پښتون ژغورنه غورځنګ یا پی ټي ایم چې کوم دی پښتون تحفظ مومنټ، دوی څه وایي څه غواړي. ځینې زموږ داسې نارې دي چې کیدای شي د هغې په وجه باندې خلک زموږ نه یره کوي یا یې څوک یروي چې تاسو د دې خلکو ته مه ورځئ. زه په اول سر کې وایم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هره کیسه هره ناره تاسو ته د اسلام د مبین دین په ضد ښکاره شوله، تاسو ته د ملل متحد قوانینو په ضد ښکاره شوله، تاسو ته د پاکستان د آئین په ضد ښکاره شوله، یا تاسو ته د پښتونولۍ په ضد ښکاره شوله. مونږ پښتانه یو، مونږ ستاسو بچیان یو، دا سپینګیري ناست دي، مونږ ستاسو اولاد یو. مونږ د بل ځای نه یو راغلي، نه د هند نه راغلي یو، نه د اسرائیل نه راغلي یو، نه د امریکې نه راغلي یو. زه د وزیرستان د غرونو نه راغلی یم، خو د افریدي په ننګ باندې دومره ځایریږم لکه د وزیرو د مسعودو او د ورمړو په ننګ باندې چې زه ځایریږم. زمونږ ملګري په خطایي کې یا په جذباتو کې ځوانان یو ناره کوو چې ملاګردي مرداباد. ملګرو د دې نارې سره به مونږ پام کوو. دا ملا یا دا طالب یا دا پښتون چې ټوپک یې ورپه اوږه کړی دی، دا زما او ستا ورور دی او زما او ستا عزیز دی. دا بېلارې کړی شوی دی، دا د ریاست بیانیه وه، دا د ریاست د جهادونو کارخانه وه چې سیایي او د امریکې او د دنیا د ټولو کافرانو په ملاتړ باندې دوی دلته پرانیستله، د پښتون افغان وطن یې ورته خوښ کړلو. ستا د مدرسې ټول نصاب د امریکې په نیبراسکا سټیټ یونیورسټۍ کې، په نیبراسکا ایالتي پوهنتون کې ستا د مدرسې نصاب جوړ شلو. د سپینګیرو ته به معلوم وي چې په دې مدرسو کې به خې راغله وې خې نه خنجر، کاف نه کافر، تی نه تلوار. دا د امریکې نه راغلی و. زمونږ د بادارانو د جرنیلانو هم د دې ټیکه اخیستې وه. وایي زمونږ ملګري کال یې ونه وایي. مونږ د چا سره په دې بنیاد باندې کله هم نفرت نه کوو چې ستا رنګ کوم دی، ستا مذهب کوم دی، ستا عقیده کومه ده، ته د کوم ځای اوسېدونکی. مونږ انسانان یو، مونږ د آخري پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو. رحمت للعالمین و. هغه د مسلمانانو دپاره رحمت نه و، هغه یوازې د عربو دپاره رحمت نه و، رحمت للعالمین و. مونږ ټول انسانان د آدم علیه السلام او د بیبي حوا مسیح ګڼو. مونږ هیچ چا سره په دغه باندې کرکه نه کوو. خو چې زما د وطن دی کوم طالب کوم ځوان منګلباغ څوک و، ولې مونږ ته نه دی معلوم. منګلباغ د دې وطن اوسېدونکی و، خپلو بچو دپاره روزګار ګټلو، تا ورله ټوپک ورکړو چې ستا په دې باړې بس کې خو دومره روزګار نشته دی، راځه چې زه دې په کروړونو کې وپلورم. مونږ به د دې هر کس په راجګل کې چې په دماکه کې په بمبار کې زمونږ د دې منګلباغ کومه کورودانه وجل شوې ده، زمونږ ورېندار ده، د هغې بدل به د هغې پوښتنه به مونږ د دې ریاست نه کوو، ځکه چې دا د دې ریاست پالیسي وه
دا د پښتنو جنگ نه و، دا مونږ ته د دې پنجاب جرنیلانو زه نه وایم، د مشرف کتاب ان د لاین اف فایر دا کتاب راواخلی، په هغه کتاب کې دی خپل وایي چې مونږ څنګه اډې ورکړې امریکا ته، مونږ څنګه پښتون تراګر کړلو، مونږ څنګه پښتون ته ټوپک ورکړلو چې مونږ په $2 وګټي. جنرال حمید ګل وار په وار ویلی دي چې دا طالبان دا جنگیالي خلک دا زمونږ بچي دي، دا مونږ روزلی دي. کرنل امام چې بیا هم د خپلو شاګردانو د لاسه مردار شولو، هغه په یوه انټرویو کې ما اورېدلی دي چې ہم نے 90,000 پښتونوں کو اس راستے پہ لگایا یہ ہمارے بچے ہیں. د پاکستان جرنیل جنرال قادر بلوچ په پی ټي وي باندې چې په سرکاري ټي وي باندې په خپله مني وی دا خلک مونږ ځکه وزیرستان ته راوړل، مسعودو ته مو ځکه حواله کړل چې مسعود جذباتي خلک دی، نو دوی به مونږ خپل گیم پکې بیایو. دا د جرنیلان ویایي. د دې دپاره خو ځکه پی ټي ایم وایي چې وروره پاکستانه ته ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کا، که دا سپینګیری پکې ملوث وي د ده سر غوڅ کا، که ستا جرنیل ملوث وي، ستا جرنیل هر یو جرنیل چې د پښتون په سر باندې پیسې ګټلې دي، یو په دوبۍ کې ناست دی، په داسې بیمارۍ خدای اخته کړی دی چې په 10 لکو انسانانو کې په یو انسان کې پیدا کېږي مشرف. ستا بل جرنیل چې هر وخت بیا چوکه په لاس کې و، تریخ رنګ به یې نیولی و، کیانی په استرالیا کې عیاشیانې کوي، ستا د پښتنو په سر یې دولت وګټلو، نن د ده عیاشیانې ستا په وینه باندې پیسې وګټي، بیا د عیاشیانې د کفارو په ملکونو کې کوي. دی بیا په مدینه کې خښېدل نه غواړي، ستا دپاره جنت خوښ دی. پښتنو ورونو په دې جلسو کې ځوانان نارې وایي چې لر او بر یو افغان. بېشکه مونږ ته دا پته ده، مونږ د تاریخ طالب علمان یو چې د پاکستان د افغانستان په منځ کې یوه کرښه تېره شوې ده، که په جبر تېره ده که په خوشحالۍ تېره ده، د دې کرښې نوم ډیورنډ کرښه دی. دا مونږ ته معلومه ده. مونږ هر وخت ناره والې ده چې د پاکستان په آئین کې، د پاکستان په قانون کې چې څه لیکل شوي وي هغه به ته ماله راکوې. زما د دې نارې کله هم دا مقصد نه دی چې زه ډیورنډ کرښه نه منم. زما مقصد دا دی چې د لوړګې په اخوا واوړم د ډیورنډ کرښه زما شینواری ورور پروت دی. مونږ دوه کوره یو. په وزیرستان ته راشي، زما خپله زما د شاخ د زلیخیل وزیر 38,000 کناله ځمکه په افغانستان کې ده، هلته زما عزیزان دي، زه ته ما د هغې نه څنګه بیلوې؟ او بل خبره دا ده چې په افغانستان کې بدبختي وي، دا پښتونخوا وطن به سوځي. مونږ دا وایو چې که په افغانستان کې ته زما پښتون ورور وژنې، زه د دې خلاف یم، ځکه چې ستا په پارلیمان کې ستا وزیر اطلاعات چودھری فواد په دې تېرو ورځو کې وی د هندوستان د پاکستان په منځ کې مونږ جنګ نه غواړو. ولې نه غواړو؟ وی چې ځکه نه غواړو چې دواړه طرف ته کشمیریان او پنجابیان وژل کېږي، د هغې طرف پنجابی سیک دی یا هندو دی. زما د ډیورنډ په غاړه باندې په دواړو غاړو یو پښتون دی، یو ټبر دی، مسلمان دی، چې کوم پښتون د افغانستان د پښتانه په مرګ نه خفه کېږي، یا بې غیرته دی یا بې ایمانه دی. بې ایمانه دی، هغه په وطن کې نه پرېږدو. خبره دا ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ هیچ چاته بد نه وایي، هیچ چاته سپک نه وایي. دا فوجیان چې راغلي دي دا سپایان دي، د دې په مرګ موږ دومره خفه کېږو که زه چې د خپل ورور په مرګ خفه کېږم، ځکه چې دا سپایي مور لري، خور لري، پلار لري، زوی لري، دا د کور د معاش ذریعه ده. موږ د پاکستان جرنیلانو ته دا نه دي ویلي چې ته جنګ وکړه، ته جنګ نشې کولی، ستا د جنګ کارنامې خو ما ته معلومې دي. په 8 کې تا څه وکړل، په 15 کې دې څه وکړل، په 20 کې دې څه وکړل، په 99 کې دې په کارګل کې څه وکړل. ته ما سره کښېنه، د دروغو د مطلع پاکستان نه ته زما سره کښېنه، تاریخ ته که تا زه پړ کړم، تا یو جنګ ګټلی او زما نه سر غوڅ کا.
ستا توره خو ماته معلومه ده، خو زه دا درته وایم، دا پښتون دا درته وایي چې جنګ مه کوه. د جنگ نه وګرځه، زه پکې مړ کېږم، زه بې عزته کېږم، زما تاوان کېږي. دا د ریاست ذمهواري ده چې ما ته به د سر تحفظ راکوي، د مال تحفظ به راکوي، د عزت تحفظ به راکوي، ما ته به د کاروبار دا مارکیټ، د دې مارکیټ څه ګناه و؟ دا کافر و، دې ټوپک راخستی و. انکه لږ عقل یې ممکن د دې مارکیټ نه به وشرمېږو. او بله خبره ملګرو، من پښتانه یو، د پښتونخوا وطن هر سیاسي مشر دا زموږ دپاره معتبر دی. هر سیاسي مشر، هر د قبیلې سپینګیری، هر د جومات ملا، دا زموږ دپاره معتبر دی. په دې پسې به سپک سپور نه وایو. دا زموږ خلک دی. که زما د جومات امام سپک شي زه سپکېږم، که زما د کلي ملک سپک شي زه سپکېږم، که زما د وطن د سیاسي پارټۍ مشر سپک شي زه سپکېږم. چې زه اسفندیار ولی خان زنده‌آباد ویایم، زه محمود خان اچکزی زنده‌آباد ویایم، نو زه به خامخا شیرپاو زنده‌آباد وایم، زه به سراج الحق صاحب زنده‌آباد وایم، زه به مولانا فضل الرحمن صاحب زنده‌آباد وایم. دا د پی ټی ایم مجلس دی. باید تاسو خلک خبر کوي، مونږ به بار بار راځو، د خیبر خاوره باندې مونږ ویاړ کوو او مونږ تمه لرو چې دا ولسونه به په خپل وطن باندې ننګ کوي. جنګ نه ننګ به کوي. ننګ دا دی چې دا نن دومره غټه پیښه زموږ سره شوې ده، دا ولسونه راټول دي. که دا یره نه وي، دا یره ماتول غواړي، دلته به په زرګونو خلک وي. دا مونږ بې غیرته نه یو، مونږ بې ننګه نه یو، مونږ بې ناموسه نه یو. خو یو کس راغلی دی، هغه ما ته وایي چې که ته دلته ورشې یا دې وجنمه. چې زه نه ورتلمه، زه په کور ناست وم، ولې تا زه پرېښی یم. ستا اراده ده، ستا د پښتون په وینه کې خوند لیدلی دی، ته سړی خور یې. زه به تا د دې وینې نه راګرځوم او د دې ولس په چغه په بسم الله به تا راګرځوم. ستاسو د ټولو کور ودان چې راغلی او زموږ د پروګرام ښکلی کړلو. مننه.